د کندوز ولایت په ګلتپې ولسوالۍ کې د کوچني اختر په 4مه ورځ د غېږ نیولو او ریسمان کشۍ دغه په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. دې سیالیو ته د کندوز ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د ورزش په سلګونو مینوال راغلي وو او خپل ورزشکاران له نږدې هڅول. د ورزش مسؤلین وایي دا سیالۍ د کوچني اختر د لمانځلو په مناسبت په دې ولسوالۍ کې تنظیم شوې وي او په خبره یې په دې سیالیو کې 100 تنو ورزشکارانو د یو بل پر وړاندې خپل بدني ځواک وازمایو. هدف از راه اندازی چنین مسابقات رشد و توسعه ورزش‌های ملی و عنعنوی در سراسر کشور است و به خاطر یک تفریح سالم به خاطر مردم رنجیده افغانستان است. با مناسبات عید خرد که اینجا برگزار شده تقریبا 100 سال 120 سال تاریخ داره که اینجا پهلوانی میشد. در جنگ و بدبختی بود چند سال اینجا که میبینین بیز امریکایا بود ولی حال میبینین که سفیدا جوانا علما علما جمع شدن. این از برکت امارت اسلامی وطن حرام است که امروز ریسپانکشی و پهلوانی در ولسوالی ګورتپه جوړ شده. له بلې خوا بیا د کندوز اوسیدونکي د ورزشکارانو ترمنځ د دودیزو ورزشونو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي او له مسؤلینو غواړي چې د ورزشکارانو د ودې او هڅونې لپاره په دې ولایت کې دا ډول سیالۍ لا زیاتې کړي. در ورزشکارا این مسابقه بسیار مفید است و باز مردم ها بسیار تشویق میکنن. از مردم ها از دور نزدیک آمدن به خاطر این مسابقات. ډیر خوشاله یاستو چې دغه امنیت راغلی دی. دغه امنیت وجه ده چې موږ دغلته ناست یاستو. سابق به داسې لرې ولسوالیو ته موږ نشو تللی او په لاره کې به سل خوف خطره به وو. اوس موږ الحمدلله هر ځای ته ځو بغیر له کوم ډاره بغیر له کوم خوفه. د شپې هم ګرځو د ورځې هم ګرځو. د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله په کندوز ولایت کې بېلابېلو ورزشونو ته تر بل هر وخت زیاته پاملرنه شوې چې وخت نا وخت د بهرنیو هیوادونو د ورزشکارانو په شتون سره د دې ورته سیالۍ ترسره شوې.